د سعودي عرب او د یمن چې دنو جنگ شروع شو یمن والا ولګید په سعودي عرب باندې چې دنو میزایل راوړل چې په سعودي عرب چې دنو دوی ایربیس چې دنو هغه ته ډیر غټ نقصان ورسېدلو بل طرف ته چې دنو یمن یو ګروپ ته چې هغه چې دنو خپل پیغام هم جاری کړی چې چا هم د سعودي عرب سره سات ورکو چا هم چې د سعودي عرب سپورټ وکړو نو چې دنو موږ باغه هم چې دنو زموږ په نشانه کې د تاسو الریډي وګورئ پاکستان چې د سعودي عرب سپورټ کوي ځکه چې هغه معاهده دي کړی و هغه معاهده په باره کې تزویم پاکستان او سعودي عرب د معاهده کړی و کچته په سعودي عرب حمله وشي ابد دي تصور کیږي لکه چې په پاکستان حمله وشي او پاکستان چې چرته حمله وشي دا به دي تصور کیږي لکه په سعودي عرب چې حمله وشي نو الریډي چې پاکستان چې په نشانه کې دی بل طرف چې پاکستان وته چې یو پیغام هم جاری کړه او یمن ولته چې بل طرف ته چې بابل من چې دی نو په دې باندې بچا سو چرته هم حمله نه کوي ځکه چې الته پاکستان جزونه ولاړ دی د پاکستان چې دنو هغه باندې جنډې دي چې چرته چې دنو زمونږ لار بند نه کوي کنه موږ भरपूर کوشش کوو موږ خپل دفاع ضرور کوو ځکه چې د پاکستان چې دنو پاکستان والا وته دا خبره کړې ده بل طرف ته چې دنو یمن والا چې د سعودي عرب جزونه چې په باب المند کې چې مکمل تور باندې بند کړی دي د پاکستان چې کم جزونه دي کنه هغه ته چې دنو لار بالکل خالی ده هغه چې دنو هغه تللی شي بلکې نور د ټولو ملکونو جزونه ته چې دنو اجازه شته او د سعودي عرب چې کم جزونه دي هغه بالکل چې دنو نه پریدي اوس یمن چې دا کم خبره کړل کنه په دې کې پاکستان چې دنو بالکل الریډي راضي کته سو ګوره پاکستان چې د سعودي عرب سره ورسره ده کنه هغه د سعودي عرب خامخه سپورټ کوي ځکه چې د پاکستان جزونه په سعودي عرب کې دي د پاکستان چې کم سکیورټي دا هغه هم په چې دنو په سعودي عرب کې ده خامخه چې په سعودي عرب حمله کوي پاکستاني او د یمن چې کم ګروپ دی هغه دا خبره کړې ده کته سو چرته چې دنو د دې چا هم سپورټ وکړو نو موږ چې دنو هغه زموږ په نشانه کې دي اوس د پاکستان چې دنو په دې حالات کې چې تاسو سوچ هم نشئ کولای بیګا چې په هغه باندې میزایل ورولې دي دوی ایربیس چې دنو هغه ولا نقصان وته رسولې دي هغه ډیمیج کړی دي هغه ته چې دنو ډیر غټ نقصان رسولې دي اوس د سعودي عرب کې چې څومره هم مسافر کوشش کوي چې تاسو چرته هم د جنگ په اړه کې بحث ونه کوي کنه سعودي چې کوم حکومت ته هغه مخکې هم اډر جاری کړی دی چې چا چې ویډیو وکړه یا چې دنو چا چې دنو ویډیو وکړه په واتس اپ چاته ولېګل یا چې دنو شیر کړه نو هغه ته بچ دنو عمر بر قید وي یا هغه ته بچ دنو موږ سخت سزا ورکو او ټول عمر د پاره بچ دنو موږ جیل کو نو کوشش کوي کنه چې دا څه قسمه سیزون نه چې دنو ویډیوګان چرته هم مکوي اوس خو چې دا کچرته دا حرام بند شي کنه مکمل تور باندې هر څه بچ دنو خراب شي ځکه تاسو وګورئ کنه سعودي عرب ته چې دنو بجلی به ختم شي بل طرف ته چې دنو ترانسپورت سیستم به ختم شي او بل په ټوله دنیا کې چې دنو په کروڑونو خلک بچ دنو دا بیروزګار شي په کروڑونو خلکو ته بچ دنو ډیر غټ نقصان ورسي بل طرف ته بچ دنو دنیا یو قلت سره چې دنو مخامخ شي یو ډیر غټ چې دنو نقصان به د ټول دنیا ته ورسي ملګرو اوس الله پاک د هر کې د یمن چې کوم جنگ دی د سعودي عرب او د یمن چې کوم جنگ دی الله پاک د خپل قدرتونو باندې ختم کړي ځکه چې دوه مسلمانان ملکونه دي اوس چې مخکې سکیږي الله پاک د خپل رحم وکړي ځکه کنه چې بل طرف ته کې پاکستان هم تر اوسه پوری په دې جنگ کې لا حصہ نه دا غشتي که جنگ زیاتی کې نو په کې خامخا حصہ اخلي ځکه چې هغه سعودي عرب چې کوم معاهده کړی و په کې بچیان دی خامخا حصہ اخلي په دې باره کې تاسو یو کمنټ ضرور وکړئ چې څومره هم مسافر خپل حفاظت ضرور کوي د سعودي عرب او د یمن چې کوم حالات دي نو هغه بالکل خراب طرف روان دي ځکه چې هغه جنگ شروع کړی دی هغه جنگ چې دنو بالکل خطر دی